مولانا صاحب زمونږ په نمبر کې د مشاعرې نه جومات جوړ کړي تاسو دا نو د اوسه پورې خلکو خپل ګونه سپک کړي چې زمونږ نمبر شو نو داسې کېږي جومات کې ناست دا د مولانا صاحب مینه ده بس دغه څو سنجیده شعرونه اقبال شاکر صاحب ما وړاندې یو په طبایي کې کالج کې پروګرام و نو د کالج چې کوم مشر علامه محمد صدیق صاحب نو هغوی دغسې مولانا صاحب ما ته په شاته ناست و مخې ته هلکان نو ما وی چې خدایه اوس به د چا د مرضۍ شعر وایي وروسته دا نیکه ناست دی او مخکې هلکان دي هغه ما ته ویلي هلکان ته داسې رومنټک شعرونه ووایه نو ما ته وایي مولانا صاحب مونږ انګلیش په لسم کې په خوارۍ په درېیم ځل پاس کړی ته ما ته وایي رومنټک نو مې رومنټک باندې ما لږ پوهه کړې وې داسې د یاراني شعرونه نو ده چې ته اجازت راکړه بیا به وایو خو دغه څو شعرونه به غزل نه مخکې دغه څو شعرونه چې ګرځم د غزل په ځمکه لاس مخې له نه راځي څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي او ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اسان خو څوک بلال مخې له نه راځي ماینه چې ګرځم د غزل په ځمکه لال مخې له نه راځي او څه ولیکم یاره چې ښه خیال مخې له نه راځي ویم ورته چې خلک د خدای کور ته ټول راوبله او کومه پرې اذان خو څوک بلال مخې له نه راځي او سترګې مې په چا چې شي خوږې په وړومبۍ ورځ د کال بیا هغه سړی په پوره کال مخې له نه څو شعرونه نور هم چې داسې به ښه وفادار نه مومي بل به زما په شانتې یار نه مومي د جوړولو به دې ډېر خلک وي خو د خپل غم به څوک غمخوار نه مومي او یاره چې ما دې څنګه خیال ساتلو داسې به بل څوک تابعدار نه مومي او زړونه به ډېر تا زار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت پرغونه بیا به لار نه مومي او ټیک ته چې زه به هم اوتر یم خو ته به هم ګورې قرار نه مومي او دغه څو شعر د دنیا نه د کالو شو هیڅ بیسه بوج په سر د ژوندانه شو چې د درې کم اتیا کالو کې شمار وکړې ډېر پیدا شو که نه ډېر پښتانه مړه شو او چې په سر د پښتنو کرسو له تلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو مننه چې په سر د پښتنو کرسو له تلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغې جنس ته مو د سترګو تور اوبه شو موږ په علاقه او د جنګ وې چې ستاسو په سوال کې یو چې جنګ چې راوړي د امن ناوې پښتونخوا ته دغې جنګ ته مو د سترګو تور اوبه شو او چې خبره د پښتون په خټ کې راغله ډېر ښاغلي خو م کاڼه شو خو م ړانده شو چې خبره د پښتون په خټ کې راغله ډېر ښاغلي خو م کاڼه شو خو م ړانده شو پینډۍ والا مولانا صاحب رحمانه شاه نه کوټۍ ګزارونې کوي چې هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده مولانا صاحب د دایس نه پناه کېنه چې دا کیمرې دې پرې راځي نه نو چې هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پارچه نه کېده
څه نه کېده او که دلته ټرفیک انچارج وې یا سلوی افسر وې په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کوم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده چې هر څه ډېر دي خو یو ستا د دیدن کار دی هر څه ډېر دي خو یو ستا د دیدن کار دی ځکه ګران خو دې په مونږه ملاقات دی او مسافره که ته خپل وطن ته راغلې ما منلی ستا په سر باندې خیرات دی او لږې تندې خو زمونږه زندګي ده دغه هېڅ نه دي خو دا تکلیف ترې زیات دی او دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی مړه چې دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو یو د کوزه پېښور دی بل د سوات دی او ستا و تر قدم ته چې زه ګورم داسې ښکاري چې د ژوند نه د زړه مات دی یو جهان